کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. راځه اوس ګورو چې موږ نور څه په ټایپ کې کولی شو. دلته که ټایپ ته مګری شو نوم به ورته ورکړو، مثال ټیسټ په نامه باندې کوشش کوئ چې دا په کوچنی نوم په کوچنی تور ورکړئ. ډیفینیشن ته راځو. په ډیفینیشن کې کمپوزیټ هم وویلی، نمبریشن هم وویلی. ایکسټرنل چې دی دا مثال په سی لینګویج کې تاسو کولی شئ چې ایکسټرنل ډیټا ټایپ جوړ کړئ، لکه مثال ځکه چې دا په خپله د پوسټ ګرس سیکوال سرور بیس چې دا ډیولپ شوی چې دا په سی کې شوی دی. او مثال رینج هم مخکې درسونه کې ویلی، اوس بیا هم رینج وایو. خو شیلډ چې دی دا چې ټمپرري پلیس هولډر ټایپ دی، مثال دا شیلډ دی. دا چې دا ایکسټرنل دا مثال سی لینګویج جوړیږي او دا رینج چې دی مثال په مخکې درسونه کې مو ویلی، او دلته هم کولی شو چې موږ ورته رینج ډیټا ټایپ کریټ کړو چې مثال چې رینج چې مثال اوس دلته راځم او ورته وایم چې نومریک ورته رینج ورته نومریک ټایپ ورته ورکړم. مثال هر یو ټایپ چې تاسو ورکوئ نومریک ټایپ مې ورته چک سلیکټ کړه د چې دپاره د رینج دپاره. که اوس دلته راشم د کوډ ته وګورم، ګوره وایي چې کوډ کې مثال کریټ ټایپ پبلیک ټیسټ دغه او سب ټایپ نومریک، مثال د دې په حساب باندې موږ دا رینج ډیټا ټایپ کریټ کوو. مثال دلته چې رینج ډیفینیشن هم رینج ونیو، نوم ورته ټیسټ ورکړه. اوس مثال په عین شی لکه چې مخکې دغه کړه د ټیسټ په نامه باندې موږ یو رینج ډیټا ټایپ جوړوو او دلته راځم ورته وایم چې دا جوړ شو د ټیسټ په نامه باندې. اوس ورته وایم چې کریټ یو ټیبل جوړوم، ورته وایم چې کریټ ټیبل ټي ټي په نامه به یو ټیبل جوړ کړم. ورته وایم چې نیم وارچار، دلته ورته وایم چې 22 وارچار 22 راځم دلته کاما او ایج ورته لیکم ورته وایم چې ټیسټ ډیټا ټایپ چې دی ټیسټ په لویو تورو کې دی اتومات په پوسټګرس چې دی په اتومات شکل سره دا کوچني تړی. اوس دلته راځم ورته وایم چې قوس پسې کولن مثلا دا سلیکټ کړئ او ورته چې ران. ګوره یو ټیبل چې شو جوړ شو. ټیبل جوړ شو. اوس راځو چې څنګه معلومات پکې ور داخله. ورته وایم چې انزرت انټو ټي ټي په ټي ټي کې نیم او بل کالم یې چې دی ایچ. ورته وایم چې ویلوز مثال ویلوز داخله کړه ذکي او بیا راشه ورته وایم چې کاما او د کامې په قوس کې دا دوه قوسه چې مثال دواړه یعنې پکې شامل دي، کم یو 12 نه تر 18 پورې په دې شکل سره. سیمی کولن دا ټرمین کوم ورته وایم چې ران. ګوره یو ریکارډ چې شو اضافه شو. اوس راځم ورته وایم چې سلیکټ آل فرام ټي ټي دا چک کوو چې مثال دا ریکارډ په دې ټیبل کې ور داخل شو کنه. نو دا چې څنګه تاسو د یو رینج ډیټا ټایپ د PgAdmin په واسطه کریټ کړه، څنګه مثال ټیبل کې دا ډیټا ټایپ به استعمالوئ او څنګه معلومات کې ور داخلوئ، بیرته څنګه معلومات ګورئ. نو په دې باندې پریکټیس وکړئ. څومره تاسو پریکټیس کوئ هغه تاسو کولی شئ چې سکل خپل امپروف کړئ. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.